تازه او بیړنی خبر افغانستان کې پر ټي ټي پي د بریدونو دوام د پاکستان استخباراتو کندهار کې د ټي ټي پي کسان وژلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د طالبانو حکومت راتګ سره که له یوې خوا پر پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي بریدونه زیات شوي خو له بلې خوا بیا افغانستان کې د یادې ډلې پر مشرانو مرګوني بریدونه هم شوي چې یو شمېر مهم قمندانان یې پکې وژل شوي دي تازه خبر دا دی چې په افغانستان کې په دوو جلا پیښو کې د پاکستان د تحریک طالبان دوه جګپوړي قمندانان وژل شوي دي اکسپریس ټریبیون خبر ورکړی چې دغه دوه قمندانان د پنجشنبې په ورځ د عقرب په 15مه نیټه په کندهار کې په دوو جلا پیښو کې وژل شول د دې رسنۍ د معلوماتو له مخې بسم الله چې مسار نوم یې اسدالله پهلوان و د کندهار په سپین بولدک کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی راپور زیاتوي چې د ټي ټي پي د بل قمندان مدثر اقبال مړی هم موندل شوی چې د اي پي اس په ښوونځي برید کې لاس درلود له بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان قمندان مولوي عبدالله هم د روانې میاشتې په سر کې د افغانستان په کونړ ولایت کې په یوه هدفي برید کې سخت ټپي شوی و د پاکستان حکومت په وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان جګپوړي غړي د طالبانو تر کنټرول لاندې دي تر دې وړاندې د ټي ټي پي یو شمېر فعالان په ټویټر کې افغان طالبان ته د پیغور په ډول ویلي و چې دوی 20 کاله د طالبانو سره یو ځای د بهرنیانو پر ضد وجنګېدل او ځای یې ورکړ خو کله چې حکومت راغی نو د یو څو کلدارو لپاره یې خیانت وکړ او د ټي ټي پي مشران یې پر پاکستان خرڅ کړل خلک وایي پاکستان هیڅکله د هیڅ افغان حکومت دوست نه دی پاتې شوی نو طالبان باید د پاکستان خوشحالۍ لپاره د ټي ټي پي د ځپلو او پاکستان ته د دوی پر ضد افغان خاوره کې د عملیاتو اجازه ورنکړي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ